تاسو دا پیرانو ګورئ په اخبار کې به فوټو چې دوی د دې ګیرو سره څه نخرې کړي هغه پټکو سره څه نخرې کړي په سر یې پټې کې راچولي په اوړي کې به ګرمه جوبا چولي چې بیا پیر نه ښکار چې جوبه مې نه اچولي تاسو ګورئ هر وخت په اخبار کې راځي پلاني دی عرس مبارک او چې عرس مبارک لبغي ګرځي صاحب عرس مبارک دی چلته اور جو سو غونډګان راټول ډولکیوال ورسره او څه چل دی ورکه بابا ورسته چندا سپید دوی چرس مر سوشي او صاحب سپید مان مان راوړي د بابا په قبر غټ کې دا ورس او کدا کار څوک نه کی نوري نقشبندیان حضرات ما غوندي مليان راوړي مدخانان د ناس کی او خلق ته وي چې د اندام برود ټول شپه خدای ته په سجده بالا کې ټول شپه پښکای کوي خدا کا منظم سار نه کوي او صاحب علامه غوندي مدخانان راوړي بس لاس ما سره ګرم کې هغه غوث جوړ کی تاسو غوندي خدای ساده ناس دي او چې کده هم دا ده واله کده سره دي کده سره څه وخت شکرانو ته بلاس نیږي تانه به شکرانه اغسطه پاگی بے وقت رولے کده ده دوا کې اثر وی نستا شکرانو ته به محتاج کړی دی د ځان له دوا و هر سړی دعا ځان له ولې پخپله نه کوي قرآن ویلي دي خدای مرکه چې ورک شي سار یو بزرګ ما ته راغی 10 روپۍ راویستې دی چې دعا له درته راغلي دا در کوم چې دوا راته وکړې ماله نوړه خو مې راټوپ کو چې ته وایلم 10 روپۍ ډېر شی دی څه کار به مې وړه کې مې خیال وکړو چې عمری او 10 بده خراب زه اول نیک یمنا خسړې زنه میا زنه نه د ګردی غوس وسېما نه د بابر شیر لیکن وسېما نه د شیخ علي صاحب وسېما زه یو خوار سپیره غریب افریده د خدای ګناګار مختورنه ما نو په 10 روپۍ ځکه دلا دوا وکم دا خو منافقت ته پیسې بتواله مو زما دوا یقیني ته د پخ کې نه لګي ما ته ځان معلوم دا د دې قوم حال عزیزان ځان ته وګورئ پل کردار ته وګورئ پل کرتوتونو ته اوس هلته دکان کې ناست یم یو چل پاس پلاوی ورسره یو د دې علاقې غلام لاندې ډولکۍ راکړې د پاس پې هغه ناست چې ناست نو پاسنو خلکو ته یې زه مو ښودم داسې بیا هغه دی ناست زه یې داسې ورته نو مالدو ورته وښودو چې هغه په دې خبرو خفه کېږي هغه دی ناست دی دا دی زه په ډولکي باندې ناست یم خدای ته دې ووایه چې زما څه کولی شي د دې خو دا مطلب دی لکه ما ورته ویلې که دا ټوله دنیا په ګډېدو شي زما څه کولی شي ټوله دنیا شرابیان شي زما څه کولی شي ټوله دنیا زناګار شي ما له څه زور راځي دا د دې قوم زما عزیزان یو قوم من حیث القوم هغه قوم کېږي چې قومي لیول باندې خدای ته راجي شي خدای سره رابطه پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح عبادت اختیار کړي اقامم شي او هغې ته د سکون او د تسکین وخت هم ملو شي روټۍ به نه وي جامې به هم نه وي لیکن وي به بېغم اوس هر څه ډېر روټۍ ډېر جامې ډېر لیکن اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله پاک د لوږې او د یارې لباس وراغوستولی هېڅ نه وي ویل دا ګران هر څه ډېر وایي د لوږې مړه شو هر څه ډېر د کلونو سټاک ورسره پروت دي وایي د لوږې مړه نو هغه د زړه سکون چې کوم دی هغه الله پاک دې نه سل سال دی وخت تېرېږي تاسو وګورئ د خپل ګریوان کې چې موږ نه چا تپوس هم سال دی مولانا ګډ سال بس وخت دا زموږ خولې کې نه سال دی اجو الحمدلله چا ویلي دي سال دی الحمدلله والشکر سال دی غرق تباه روزګار نشته لوږې ووالي ته خو لا بیا هم ښې خوله دې غوړه ده ملا یې چا پسې درکړي دا بیړه درکړه کاروبار تباه دی تاسو پوه شئ زما عزیزان ولئن شکرتم لازیدنکم دی که نه که تا سړه روټۍ وخوړه شکر دې وویستو نو سبا به توده شي په هغې دې شکر وویستو ورسره به ترکاري هم را شي په هغې دې شکر وویستو ورسره پولاو هم را شي او که ته سال دی نو الحمدلله دا د چا په خپله کې وجود د بغي دا نن د چا اعتقاد نه دی بلکل مؤثر حقیقي په کائنات کې د خدای ذات دا د چا اعتقاد موږ وایو که څه دي خو بنده سره که څه دي د بني آدم سره که ته څه وکړه خلک یې نغار کوي تباه نو چې هر کله د خدای ذات دا امید قطع شي د یو قوم او
تباہ کی قوم دا قوم بغا تاسو گوڑے مون کے ساتھ کسیاسی فرقی دی آنی ہر یو وی کدا زمان لیڈر باچا شو نو ملک بڑی پر آبن وی کدا زمان لیڈر باچا شو نو ملک بڑی پر حالانکہ لیڈران دید سشے لیڈر زن لیڈر سمان یو انسان دے یو بنی آدم دے تانا بلک زیاد چالاکی اور تانا بلک خبری زیادی ورزی دا لیڈر دے دے کون ہے سشے کون کے حسن دا خدای ذات دے بندہ بچے یو دا کول بچے تداغا بندہ نا اثرہ کے پا دنیا دی تاسو گوڑی دا وزیرانم لیڈران دی دا اس کی کمی تاسو خوشی یو چپراسی بھی برتی کی چاہتا یو تماچے لیسنس خود یو کئی ورشی یو من چینی پرمٹ خودی در تو کی یارا کدی وزیران یو سل بورے سیمٹ در تا پیدا کا راشی زمان پا دی مخی متیاد دے دام لیڈران دی اور بیاد حکومت وزیرانم اخبارو نوگو اکولا ورد دی دا مخ صفتو نکل بل مخ بکنیشی ما سہر سوالی دلے ہو دا چاہا چمیٹولا ورزو ندی دو داسنا دا بل چاہ مخ نیشتا کہ مخ دے ندی ولا دے حیات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں افتتاح کر رہے ہیں اخبارون والا پتور بنا مات یہ تاسو بپکم قہر دا پروردگار گرفتار شپا اور از خود خانہ دا اسلامی مملکت و اسلامی ملک دیتا ہوئی تاسو ورشی جمعے پورز منز پانے دا دے اخبارات ہو گو رہے یا بنور ورز منز پانے دا دے اخبارات ہو گو رہے دا بربند ڈم تصویرون پکی اسلامی ملک دیتا ہوئی چی پچا کی طول ورز خلق دا بربند ڈم تماشی کے نہ اسلامی مملکت دے ہو اسلام دے ہو روان دے ہو بس پٹا پڑون قوم دے نہ خبرہ کوئی گی نہ شپا ورز پی جنی نہ رنا تیار پی جنی جی بھئی اسلام اسلام نشتا سیلاب پا وطن را ہے دا کلی خیر وارا پا کلی را ہے دا کور خیر وارا اور پا کور را ہے دا پکی دا زان خیر وارا دا آخر زمانے دا فتنو سیلاب پا ہر کور نہ نوٹے دے تاسو آئے چکم کور کے ٹیلی ویژن دے انتا دا کروڑوں ڈمانو ضرورت نشتا کشتا تاسو کورونو دی نشتا کنم ٹولا ورز رسولین دی اور تاسم کو لکھ لکھا ٹیلی ویژن آگسا موچیان دیو کتوتیان دیو کوچیان دیو چی گوڑے دا خروس بچی با ٹی وی پٹانگا کی چینو لے یو روان کرے تاسو خزر ٹولا ورز بربن پیرنگیان گوئی بربن دمان گوئی بربن کنجران تاسو پاگا بنی اسرائیل زوی بدنام کرے زما کور سر درے طرف تا کورونا دی درے والو کی ٹی اور ڈنڈے زما دا کور دیوال سر لگو نو دا لنڈائی نا یا دا کوٹلی نا یا دے پانا چی پٹانگا کی سلزی و زمان دا تقریر ہوئی وہی نا دا بجلی گرم ملا کر پخبل ہے پکور جنڈا والا دا مون بنے کل دا آگا دا بنی اسرائیل بچی کور دیوران شراش زما کورو گورا کر سو خضر آواز توا اور دنن ایو گورا کہ زما کور کے ٹی ویونو مانا دا گیرا کلا کلا بیا دا پا منبر سلا کیدن بیا تاس دیوان سلا اس گاونڈی تا زویلے شد چلکا تا ٹی وی ڈنڈا دلتا اچھا تما لگاوا گاونڈیان دی اللہ پاک پتور بلامات دی نن سبا کو گاونڈی دا خدای میں قہر دی کہ خزر گڑی کی غگ نشی کولے کہ لوی گڑی کی غگ نشی کولے کہ دے دا سنبائی چالا ورکی غگ نشی کولے کہ دمان راولی کو توسا کے در کہا گئی غگ نشی کولے کہ دن راولی در تے گڑی غگ نشی کولے پدے ملک سے علا براشد ہے کہ وہ کم کم خبرہ تسن ہے دی خدای تباہ کا دا خنت نگا دے خیال ساتی چدا مولا نگا دے فکر ساتی چدا جمعات دلتا قرآن پروتے دلتا مذہب پروتے آسرے دا بدماش گائے زوئے دے دا بدماشنے زوئے دے کہ حق کے تو پکم دے تماچم دے دی بیغیرات قوم پا تاریخ کی پاکستان پا تاریخ کی تاسو پورا وقت وقتی سنو پا بنگال کی سمرا ہولو کرا پا جوڑیو سنکر باندیم سمرا چیزونا چوئی دا گوا گوا چے بطور خمس شورو نشی کہ دی درے دیش کرے غل بیاو یو گئی درے دیش کرے غل کتا سونت دا سنجر پینسٹ پا جنگ کے پدیر سرک باندے با داو دا پارا سارے نا کارے داو دا پارا لیکن کور کی بدماشان مالک کی کتا ہے چیز دلو ہندے آجز گئے ما تالا بڑیا ٹول بدماشان وہی اس پاسے کرتے وہی اس دیسا ہے وہ تکل میں تو خزم لگے نرم لگے خزم نرم لگا اسمانی عذاب پکا تبنی ایسی کیوں نکی بس آبونو بسپین نکی ندے زلیل قوم حال اوی بس آبون بسپین نکی عبدالرحمن آشارہ چی دوارے اصلی تو جزیدی سے بھئی یو حال
سنت کې کرواني شیخان به پکې حجیان به پکې دا ما باندې کو ساده بهلیان به پکې خیال مرغه او راز موږ به جلګه څه چل دي سنت کې کوم سنت کې کوم راز موږ به څه چل دی واده کې کوم زماد ځان چاله ګیله مله هر کې ازماس پرماس الاکیم د مور چې سمې درته کړې وه څوک چې نالت ټکې ووایي نو هر سړی وایي چې اول په ما لکه حکیم مور ته وایي مور نالت په ښځو ویل بچي اول مونږ د هر لعنت قابل یو د هرې سزا قابل یو دې نه د سخت مصیبت راتلو په مونږ د دې قابل یو مونږ کې ځای دا مونږ چې زیات څه کوو نه وسم نشي زیات چې وس پیدا شي ته وګوره چې بیا حساب کوو شراب نسکو وسم نشي انټرکان کې دمې نه ګډو ځان ته وسم نشي تاله بنگله در کوم موټر در کوم لکونه روپۍ در کوم ته وګوره چې ستا ښځه به ملکانۍ شي ښځه ما ولېدله سري د بلې ورځې مونږ سره په دې جومات کې وظیفې خوړلې په دې جومات دا زه چې پکې یم دې کې زما څلوېښت کاله په دې جومات کې مرچکي او ورسره سړه روټۍ او دلته به مدرسه کې سبق وي دې جومات ته به رالو سړه روټۍ به مې راواخېسته مرچکۍ به موټه کول او پکې اوبه به واچول هغې سره روټۍ خوړه بیا به سبق ته دې جومات مونږ سره هغه مرچکي خوړلي هغې ښځې ملکانۍ لوڼې بېګماتې دي په دې جومات د هغه خلک اوس ما چې وګورې دا دقیانوسي خیال ملا دی یاره ماډرن ملا نه دی ماډرن دا اما سره به چې سړه روټۍ په جومات کې پړوي دا ماډرن ملا نه دی دا هر کمال زوال لازم دی کوم شی چې کمال ته ورسي فورا یې بیا زوال شروع بیا په دې دنیا کې به تاسو لیدلي چې کوم شی چې په تیزۍ ترقي وکړي په تیزۍ زوال تاسو به کتلي چې بعضې سړی پرونې خره چلول او نن چې دی کروړپتي شو هلته دا څه چلو شو پته نشته څه چلو شو خبر نه عزیزان هماغه سړی چې بیا ګورې سر به لاندې راوغورځي یا د غرور نه په لاره په چا سلام نه اچولی چې کروړپتي وکړ او یا چې راګیر شو نو بیا د سلام دین کې ځان نه جوړ کړی چې په بازار کې روان اسلام علیکم ما تجربه دا وشوه دا ومینې د هندوانو او د انګریزانو زمانه ما ته یاده ده ظالکم خو یاد دي راته چې د انګریزانو او د هندوانو زمانه کې به د انګریزانو د آسونو خزنه پاکول او د هندوانو هغه نښتلي لوښي به یې وینځل د هندوانو تلو نه بعد پیسې او دولت چې ورسره راغی نن تاسو وګورئ ښه حال یې جوړ کړی عزیزان پیسې او دولت الله دې امان راکړي هر کار ته سړي کوي دا دوه ورځو خبره یو عجیب یو مرداره ښځه په موټر کې ځان سره کښېنئ او د جمرود میړو ته ځي او هلته په موټر کې بدفعلي کوي او د جمرود تحصیلدار پرې راځي او دواړه نیسي او پرتوګیستلي د جمرود په بازار کې ګرځي پرتوګیستلي ښځه خو په ټوپه وله حاجي صاحب په تا څه بلا شوې وه پیسې او دولت چې راشي څوک حج ته بیا نه ګوري ګیرې ته بیا څوک نه ګوري منځونو ته بیا څوک نه ګوري دا دعا کوي چې خدای امتحان را باندې وکړه دا تاسو چې ډېر ځان ته بزرګان وایي امتحان نه دی شوی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو بیا به دې منم ولمن خاف مقام ربه جنتان چې قرآن ویلي دي دا هغه وخت یې ښودلی دی چې ته په ګناه قادر شي هېڅ څوک نه وي او رستو شي د خدای نه یارې دا ډېر ګران کار دی به هېڅ څوک نه لوی شیخان لوی نیکان په داسې مردار دغه کې نیولې شوي دي د عدالت ته چې بوتلي دي ورته شیخ صاحب دا ولې ورته ولې آدم علیه السلام نه غلطي نه وشوې انا لله تاسو اوس ووایئ چې اعلی موټر ایئر کنډیشن موټر د کراچۍ نمبر پلیټ پې لګېدلی دی او بیا د مردان نه ښځه راولي وه د جمرود میرو ته او بیا دا بدفعلي
مزدار کی نازیدہ تم شو مغرور برحیم خدا، تم شو مغرور برحیم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از ترا. وہی دا خدای پا صبر چه غاوی روشی دا غرور در کرانشی چگاز چکم خدای ما تکنوی. تم شو مغرور برحیم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از ترا. سورا دی پس بدیونی سی خدا سی بدیونی سی چگاز استا خلاصول والا سوچ خلاصول والا دا خدای پا صبر غاوی رکھے گا ما زبوخان تا تبلا استاد بدن اور استاد دولت کہ اللہ تعالی کی استاد بدن بھی عطا اخلاص کی یا استاد دولت کا اخلاص کی. بدے کائنات مالک دا کائنات صرف دا خدای ذات تے بلا سوک دے بل سوچتا اس اگلا ہوا ہے کہ من مکمل کی وسیدو خدا عمل کی خدای سوک کی زمین جدی اعتماد کو خدای نشتا دے قوم اعتماد کو دار دین و مذہب نے کہ کائنات مالک خدای ہے. دغدی نور بھی ہر چاہ سے جائے بینا ہے کوئی بنا چدا سے کیوں ہے آگا سے ملک دے لگا یو بادشاہ داغی و دوبی دوبی ہر ساتلے و دوبی گاڑ لگے تھے جامعے ہو آخر مرشو چه خر مرشو نا دو دوبی خلی جڑل کے خر میں مرش زمان میرا با تو جامعی دو بیگار توڑی اس بمونگ سک چه خلی جڑل دا بادشاہ خلی تی تپوسو بچی ولی جاری وی لنڈے مردے دا دی دوبی دی خر باندی لنڈے نامائی خیوا لنڈے مردے دا بادشاہ خزم پا چڑھا اس دا تپوس دا دوبی خلی نمکی گی دا لنڈے دے چکے خود دوبی خزا جاری چه لنڈے مردے نو دا بادشاہ خزم پا چڑھا ورسرا نورے سویلین چوری کٹیالو کی کیونکہ دا بادشاہ خزا شید آگے سویلین دیرے پیدا ہے دا دی مالدار خزی چی دا آگے سویلین دیری دا زمون کو دی سپیری چی دا آگے دا خزو سویلین نہیں ستاسو زمون دا خزو سوک سویلین دا مالدار سوی خزا چی آگے ناسی دا خزی رسی نینا چی نہیں چی ابل اور جو دا راگتا خزا آگلے وادا پینڈائے نو دی پاکستانو خزو چی دے زان تا دا خانک سنڈی نیولی ریکمار او زانو نے ریکمالور سچل دے دا پفوا میٹنگ دے دا پفوا کوئی گورو بچی کیا تباہ وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے. یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے. تو خدا استاسو جنگ دے گورو کی سوک دے گئے خدا یو سوائی اور تاسو بل سوائی گورو کی سوک دے گئے کارا خبر ہے خدا بے گتی ہوتا تو دے دے لگی خدا استاسو جنگ خدا وی خزی مو باسی بار تاسو باسی خدا وی زنا مکا وی تاسو کوئی شراب مت کی تاسو سکئی آرام مخوری مردار مخوری تاسو خوری خدا استاسو جنگ دے نازیزان دا بادشاہ خزاوات آگے ہو سویلین دے آغیم پا جڑا شوتی دا بادشاہ خز جڑل نا آغیم جڑل بادشاہ کو تمہارے خزی توئی چی خزی ولی جا رہے وی لنڈے مرد بادشاہ پا جڑا جاری چی خب بیگم سیب جاری لتو کو مجا چی جاری دربار طلاق وزیران میں سیب ولی وی لنڈے مرد وزیران پا جڑا زمونگا صدر سیب چی جاری دا وزیران دو بچ پاتی یاد آدھے شورا کی چی صدر صاحب زمون پہ جڑا شید شورا ممبران و جڑا خو پریدا چلا ملیان پہ کتلی دیبو پہ گیری شکول شورو اے دا گیری مصوضا اے شرمی دلو دیبو گیری دلتا دے پیخور شورا کی یو دا کرے دا دا دے اقلیتا چوگو رے دا مئی خون دے خلائے خالص دا مئی خلائے ناغتا چی تو کوئی سوئی کیا ہے اور بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا ہے دعا کرے اللہ کامیاب کرے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا یعنی رمن صبحی شورا چی جوڑا دے دیکھ لیا تو بوجھم شتا بڑا بوجھ پڑ گیا اللہ کامیاب ہم چلی عزیزان ہوں جگہ مثال وزیران ہم طول پہ جڑا سے چل جائے وہ لنڈے مرے وزیران ہم فضان رکھے وہ چلے مرے یہ اوپر کی چلتا دا خدا
خيار واغوي چې څنګه لنډې دیکھو یو وزیر نه تاسو خبر نه بادشاہ جاری چې لنډې مرده بس موږ تاسو چرته کولې او موږ په چرته وزیر وغیرہ بادشاہ ته چې څنګه لنډې څوک هغه خبر نه خو زما ملکي جړل چې لنډې مرده بس هم په چرته پته نه چې خزي تراله بادشاہ چې خزي لنډې څوک وي خبر نه ما خود دوی خزي جړل چې لنډې مرده بس هم په چرته د دوی خزه راو وخته چې خزه دا لنډه څوک دی چې ټول بادشاہي په جړا شو ودا زما د میړه خر امرونه ما هغه پسې جړل تاسو پوه شئ چل دې لنډه ما دا تاسو نشتا څنګه لنډه دې منصب باندې هغه اهل نشته تاسو وګورئ په ملک کې اعلی تعلیم چې دی هغه میډیکل اعلی په پاکستان کې په یونیورسيټي کې دومره په مشکل نه ملاويږي لکه میډیکل او بیا په څومره مشکلات او تکلیفات یو سره ډاکټري کوي بیا یوازې د ملک په ام بي بي اس نه بیا جرمني او لندن او امریکا ته ځي سو سرجن کیږي او سو MRCPC او سوکسشي او سوکسشي او راشي وزیر وګورئ سلورم جماعت باز عمل اعلی تعلیم وګورئ ډاکټري او د وزیر قابلیت وګورئ وایي په ایمان چې لنډي والا کې ساده کنه دا خبره کوله پته نه لګي خو چې څوک دا به خپل دی اهل دی او کنه دی په منصب ناس نو چې وخت زما د دې پخوانو بزرګانو په دې خبرو د ایمان نور مضبوطی چې هر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا ہر آواز کی تیری ندا شعر باندې د ایمان نور مضبوطی کی چې هر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا پایو څنګه چې اولو ناشتي نو د ګلستان انجام بسوي ګلستان لپاره خو محافظین پکار دي دردمن خلق پکار دي نو چې هر څا باندې بوځوان او لوان ناشتي نو د ګلستان انجام بسوي د ملک انجام بسوي د وزیر په کور کې چې د قانون خلاف ورزي کیږي د وزیر په کور کې د وزیر په کور کې د ملک قانون خپل لاندې پایمالېږي د غریب په کور کې به د قانون څه احترام کیږي او څه عزت وکړي قانون خداوند ته خپل ځان حاوی کوي زه د اسلام نوم الګ تاسو په مخ کې والم چې اول د اسلام د سر نه والا تر دې نامه پورې خو ما په ځان باندې راوستي نو بیا د ستا په مخ کې زه د اسلام نوم والم او که زما خزه دی د جشنونو استداګانې کوي تاسو ته نظر پاسم چې ورونو اسلام ډېر ښه شی دی انشاءالله تاسو ته زر را روان دي او خزه مې د جشنونو استداګانې د دې خلکو په خوله به په ملک کې د اسلام څه اثر کېږي د اسلام به څه راشي کمال راغلی دی اوس د زوال انتظار کوو